بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکې هیلې. د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت چې د اے آی ټوټل نمایندګي لري په افغانستان کې، غوښتلم چې د دو نسلونه دلته وګورو. د نږدې نه تاسې کولی شئ چې د دې مصنوعي القاح په افغانستان کې د لر سپین غر زراعتي مالداري شرکت څخه او د مربوطه ډاکټرانو څخه او ورسره خوا کې کوم نږدې نمایندګي چې د هغې نه ترلاسه کړئ. نو دلته کومه دغه چې ما سره ولاړه ده، غوا چې ما سره ولاړه ده، دا د اے آی ټوټل د اصلاح شوي تخمو څخه ده چې دا د ژوروالی ډېر زیات مهم دی. مخکینی خپې موږ اکثره وخت ګورو چې دانه څه په دې فارمونو کې پاتې کېدی شي که نشي پاتې کېدلی، او د هغې نه خوا د کت سره خوا کې د کوناټو یا مثال درکړمه د دې لګنې خاصرې کوم تشکیل چې دی او د ټوله مهمه برخه چې هغه اقتصادي برخه برابرۍ، هغه غولانځه ده چې د غولانځه په کومه اندازه باندې د شودو د تولید وړتیا ده په کومه، دا چې کومه غوا ما سره ولاړه ده د 80 لیټرونه په لوړ اندازه باندې شیدې تولیدوي. نو دا تاسو ګوره د غولانځه چې دا په کومه اندازه باندې دا اوږدوالی لري. دا تخمې چې دي د دې نسلونو تخمې چې دا د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت سره شته، تاسو کولی شئ په اړیکه کې شئ او موږ تاسو ته دغه تخمې درولېږو. نو د غولانځې د عرض چې دی تاسو که دا وګورئ، صحیح ده، په دومره شکل باندې صحیح ده، او بیا د دې دواړو ترمنځ کوم عرض چې دی او طول یې وګورئ بیا، او بیا د ده د خپې چې دي دا د دې وړتیا لري چې دومره غټه غولانځه چې ده دا سپورټ کړي یا دا ځان پورې ونیسي. او بله د ټول نه مهم هغه چې دی تاسو وګوره د شودو رګ چې دی د دې، دا د شودو رګ د دې وګورئ، نو دا د دې نه معلومیږي چې دا شودې چې دي دې کې په کافي اندازه باندې چې دی شیدې شته دی. نو تاسې هم په خپلو فارمونو کې چې دی د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د اے آی ټوټل د ولسټین نسلونه چې کوم د دې څخه موږ صادر او د دې تخمونه استفاده وکړئ. انشاءالله تعالی دا په یو نړیواله سطحه باندې چې دی یو منل شوی ارګان دی چې د ټولې دنیا ته چې دی دغه لیږي مصنوعي القاح لیږي، او د نړۍ په 8 مملکتونو کې چې دی دوی د نسلونو د اصلاح مرکزونه لري. د اے آی ټوټل شرکت چې دی تقریبا دا د امریکا نه، د کاناډا نه، د ایټالیا نه، د فرانسې نه، جرمني نه، هالند نه، انګلستان نه، د ټولو ځایونو نه او سلواکیا نه دیزونه کولی شي چې تاسو ته مصنوعي القاح د لر سپین غر د لارې درولېږي. اکثره مملکتونه داسې چې کمپنۍ شرکتونه داسې چې هغه یوازې په یو ملک کې، خو د دې د دومره پراخه موجودیت هم په اروپا کې هم په امریکا کې دا د دې ښکارندویي کوي چې دغه نسل دوی کله وړاندې کوي د ده نتیجه چې دا ډېره په اعلی شکل باندې نه، نو ځکه د ضرورت په اساس باندې چې دی په دې 8 مملکتونو کې تولیدي سنټرونه لري. دا اوس تاسې وګورئ دا بله ده، او دې کې یو جالبه دا نه چې دلته اول ځل خوسۍ ده، خصوصا ده نو د دغه غولانځه مخکې برخه، او که دا داسې روانه کړم خو ځان ته ما نه دغه شوله پټه شوه، راوځه نه راوځي، ښه دا مخکې لاړله. نو که تاسو د دغه غولانځه وګورئ، د دې غولانځې عرض وګورئ داسې، او بیا د دې غولانځې طول وګورئ، نو دا په دا اول لنګون دی د دې. نو که دا وروسته لنګونونه شي، نو په وروسته لنګونونو کې د شودو تولید چې دی دا نور هم ډېرېږي. نو لر سپین غر د ډېر پخوا نه چې د ولسټین په برخه کې د ولسټین نسلونو خصوصا په اصلاح کې کار کوي، او موږ د اولین شرکتونو څخه یو چې هغه د ولسټین نسل هم چې دی هغه په تجارتي شکل باندې افغانستان ته وارد کړی دی. نو زموږ د ولسټین نسلونه چې دي، که تاسو چاته د ولسټین نسلونو شوقیان یاستئ، کولی شئ چې د اے آی ټوټل نه چې دی داسې استفاده وکړئ، او د غواګانو د نسلونو دپاره هم چې دی که فارمونه لرئ هغې نه تاسو کولی شئ نه کار واخلئ.